بل حدیث کې راغلی دی د مدینه منورې نه به یو مؤمن راوځي او دا هغه مؤمن دی چې اخرنی دجال وجنی د نه ارسته به دجال مړ نشي کولای. دا مؤمن به مدینه نه راوځي او د خلکو ته وایي چې اے خلکو دا ګوره یقیني هغه دجال دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته مونږ راولیو د دې خبره ونه مني. د خلکو ته به دعوت ورګي ایست دجال به دا مؤمن راونی شي او ورته وایي چې په ما باندې ایمان راوړه. دا به ورته وایي چې په تا باندې ایمان نه راوړم. چې د ایمان نه انکار وکړي دجال به خپل ملګرو ته وایي چې دا انسان ونیسي دا مؤمن وای دا مؤمن به راونیسي او څه به هم لایي وای په توره باندې به دا انسان او دا مؤمن وای او دا به دوه ټوکړي کی او په دې منځ کې به دجال تیر شي او به وای چې خلکو کچیرته زدا انسان را ژوندې کوم تاسو به دا ومنئ چې زستا سره به ما دا انسان ورته وای بالکل کدا را ژوندې کوم ته منو چې تاسو مونږ را به الله رب العالمین به اختیار ورکړي ایسه دا انسان به تر ژوندې کی چې کله را ژوندې کی نو ډیر انسانانو په دې ځای کې کافران شي کوپر به وکی او دا انسان به خلکو ته چې اے خلکو وسما یقین راغې چې دا یقیني دجال دی د دین ازار وساتي په دې باندې ایمان مراوړي دعوت به ورکړي خلکو ته. نو دا دجال به غوسه شي او به چې زه تابع وژنم نو دا انسان به ورته وي زه یو ګرځي وجلې مې دوباره تمانه شي وجلې دا به تور راوالي په دې مری به لره لګي او علالای به الله رب العالمین به د دې مؤمن دا مری د شي کله کوسپنا تور باندې به وی خو لیکن دا به نه وځي او دا به ته دوباره مانه شي وجلې دا دجال په دغه ځکه و شرمېږي. نو دجال به وای چې زه دا انسان ورته ارته ورته اچوم نو دا چې کله ورته ورته نو هغه ور نه دی اصل کې هغه باغ دی نو هغه انسان په باغ ته داخل شي د دین رسته به دجال نور انسانان نشي وجلې.